अस्सलाम वालेकुम और اختر مو مبارک شه د ټولو لرو بر ټول پښتانه چې چرته هم دي د چا چې نن دویمه ورځ د هغوی ته هم ډېر ډېر مبارک شه د چا چې نن دویمه ورځ د هغوی ته هم ډېر ډېر مبارک شه یقینا چې تاسو به اختر ښه انجوای کړی و الله دې وکړي چې ټولې قربانیانې چې چا هم کړي دي الله دې په خپل در کې قبول کړي او یقینا ښه انجوای کړی به تاسو اختر که نه خوند به مو ترې اخیستی پکار هم دا ځکه چې دا خوشحالیانې چې کومې دي دا کله کله میلاویږي او دا انجوای کول پکار دي نور خو هسې مونږه اختر څه چې بلکې په خپل ژوند کې خوشحالیانې مونږ انجوای کوو نه درسره اسامه خټک ستاسو ډېره زیاته مهرباني ستاسو دې مبارک شي جی سورج تھینک یو سو مچ ستاسو دې مبارک شي میر جعفری هاي اسامه خټک سم امین جی تھینک یو سو مچ وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام شیرزاده خان ستاسو دې مبارک شي ډېره مننه میا ګل ګدون هلو بس معاول اختر مبارکي ډېره زیاته ضروري دی که نه تاسو ټول چې کوم یې نو تاسو زموږ مینوال یې موږ ستاسو قدر کوو او فرمایش هم ما ته دا ویلی شوي وو چې هر سنډې لایو راځئ خو هر سنډې چونکې زما افیشلی دی نو هغه ما ته کله که بیا ټایم میلاو شي کله راته میلاو نه شي نن هم افیس کې خو ټایم میلاو شو نو ما لایو رالم اختر مبارکي زه تاسو سره وکړم جي اوکې څوک رانه پاتې شو جي ښه جي تاسو عثمان خټک چې دی هغه زما پروګرام ګوري دې ټایم په ټي وي چې کوم لګېدلی دی د اختر هغه ګورئ اوکې ولی شیرین خیل ستاسو دې مبارک شي جي طاهر خان هاي سلمان خان مننه جي یار ملنګ وعلیکم السلام جي طاهر وعلیکم السلام ام امن بټګرام شیر خان وعلیکم السلام جی ستاسو دې هم مبارک شي د ټولو چا چې هم د اختر مبارکي راولېږه او څوک هم چې رالیږي نو هغه ټولو ته جي د اختر مبارکي ګلاب خان یو ای نه مبارکي رالیږلې ده حبیب خان شانګله نه ستاسو دې مبارک شي ډېر زیاته مهرباني خوشحاله اوسئ آفتاب مروت تے امی امین گلاب خان تھینک یو جی اجاز تھینک یو سو مچ جی گل نیروز خان ہم صرف کے باچا زاده خانجان اختر مبارکي ټول ډېره زیاته مهرباني جي ستاسو ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ الله دې وکړي چې تاسو ټول ښه ترې خوند اخیستی تاسو ټولو ښه انجوای کړی اختر که نه نور څنګه یې ښه یې ټیک ټاک یې خیر خیریت دی کلاره کلاري ده ژوند څنګه روان دی ښه دی که نه دی چې څوک جاب کوونکي دي जावेद खान सवई जी गिलाय होगा जी जावेद खान आपका मैसेज हमने शामिल कर दिया है ठीक है नाराज़ नहीं होते आज खुशी का दिन है और खुशी के दिन जो है ना नाराज़ होना अच्छी बात नहीं है आई थिंक और खुश रहना चाहिए भाई खुशियाँ बांटो खुशी का दिन है ठीक है ډېره مننه جي سالمن سوات فرهاد یوسفزئی هم دی اصغر خان هم دی نور بان دی اصل کې صرف خپل خیر خیریت چې کوم دی هغه راته ووایئ نور بیا تاسو ته جواب چې دی هغه به زه بیا وروستو په شریکه ټولو ته در کومه او وروستو به ټولو ته بیا په یو ځای باندې تھینکس وایو که څنګه تاسو دې ټایم کې څه کوئ روټۍ خو به یقینا چې تاسو خوړلي ټولو اور دې سره سره څه کوئ تاسو چای خو به څوک څکئ نه او صرف زما کار د دې ټایم آفس کې یو که نه نو
آفیس کې بیا ضرورت وي که څنګه زما په خیال تر اوسه پورې ما ته جام حال احوالو نه وي مبارکیانې صرف روانې دي او د ټولو جی ډېره زیاته مهرباني سعودي عرب نه میسج دی وي تاسو چې کوم یې نو تاسو به اختر مانځلی مونږ خو مسافر یو نو اختر د مسافرو نه د مسافرو حق نه دی چې هغه خوشحالي چې د هغه انجوای کي خوشحالي هغوی هم سیلیبریټ کي که څنګه که نه اسامه خټک وایي موږ ډېر ستړي یو نور رحمان داور سعودي عرب نه جی وعلیکم السلام جی مننه ستاسو دې مبارک شي جی اوکې thank you so much جی thank you ګرمي خو ده هر ځای کې ده باران هم وشي د هغې باوجود هم ګرمي وي ظاهره خبره ده موسم د ګرمۍ دی که نه ځکه اچھا جی سالم محمد وایي چې په دیره کې ناست یو جی سوري او چوټي ده ښه اوکې جی د ټولو ډېره زیاته مننه جی ټولو ډېر ښکلي ښکلي اختر مبارکي چې دا رالیږلې ده تھینک یو سو مچ جی اورو لګېد جانانه اورو لګېد اورو لګېد اورو لګېد کالینګ سلسله چې کومه ده که نه هغه بني ما تاسو ته مخکې هم ویلي دي چې زه صرف اور صرف لایو راځم زما کال کول چې کوم دي که نه هغه پکې چاته نشته دی صحیح ده ښه جی اسامه خټک وایي بیګا خو اسلام آباد کې ډېر باران و بیګا باران نه سهار هم باران و تیز باران شوی دی صحیح ده عزیز خان بی هیپی د مسافرو په زندگی کې خوشحالیانې نه دي تاسو ته چا ویلي دي خپل سوچ دی خپل طرف نه سوچونه کوئ لګیا یې سامه ما عید چې ده ما دلته اسلام آباد کې تیر کړی دی کلي ته نه یو تللي دلته تیرو ځکه چې زموږ ټول ریلیټیوز دې ځای کې دي اختر نه پس بیا یو ورځ لپاره کلي ته ځو د کلي چې څومره خلک دي هغوی سره ملاوېدو لپاره ادروایز موږ اختر ټول هم دې ځای کې تیرو موږ ټول کورنۍ ټول خاندان چې څومره هم یو موږ دلته پاتې کېږو صحیح ده اختر مبارکی once again جی محمد بلال دا خوب ٹائم نه دی دا د کار ټایم دی وی جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے نو مونږ د ګټې لپاره لګیا یو چانسز مس کولو لپاره نه
और अचीवमेंट्स چې کوم دي هغه ضایع کولو لپاره نه وي. صحیح ده. یو ښکلی پیغام دی جی. امین الله وایي موږ له پکار ده چې اختر کې د غریبانانو پکې خصوصي خیال وساتو. مصطفی وایي چې مړه موږ خواړه سوچونه نه کوو، بس خوشحاله یو. That's great. الیاس مدهوش thank you so much. تاسو دې مبارک شي. थैंक यू सो मच. ما دا تپوس کړو چې کوم ځای کې آفس کې کور کې چرته چکر لتلی هغه ځای حال احوال او سو کم ځای له چکر لتلی دی راته وایي. صحیح ده. صفدرشاه ډیره موده پس مې تاسو واورېدی او ډیره خوشحاله شوم. صفدرشاه ولې تاسو دومره موده چرته وایي چې تاسو نن زه واورېدم؟ دا ستاسو مسټیک دی. खैर मुबारक जी, आपको भी ईद मुबारक. इस वक्त जो उर्दू स्पीकिंग लोग मुझे देख रहे हैं, आप लोगों के लिए भी ईद बहुत बहुत मुबारक जी. जो बाहर इस वक्त रह रहे हैं उनका तो आज तीसरा दिन है, जो पाकिस्तान में है उनका आज दूसरा दिन है, और मेरी तरफ से दूसरा और तीसरा दिन आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक. हाँ जी बिल्कुल, काफ़ी मसरूफियत के बाद और काफ़ी दिनों के बाद आज मैं लाइव आप लोगों के साथ चैट कर रही हूँ और लाइव में आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ. ये मैं कहती हूँ कि ये एक नई टेक्नोलॉजी की ये बहुत अच्छी चीज़ है, जो एक दूसरे के साथ इस तरह इंट्रैक्शन होती है, एक दूसरे के साथ इस तरह बातचीत होती है. बाज़ औक़ात होता है कि लोग जो है वो टीवी या रेडियो पे हमें देख सुन रहे होते हैं, लेकिन उस तरह से हम मे भी उनको टाइम नहीं दे पाते. ये लाइव चैट का ये एक बहुत अच्छा ज़रिया है, जो आप लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया है, तो वाकई में ये बहुत अच्छी चीज़ है जी. सो थैंक यू सो मच जी. आप लोग भी मुझे समझ नहीं पाते, लेकिन फिर भी आप लोग फ़ैन हैं और आप लोग देखते हैं सुनते हैं, उसके लिए आप लोगों को शुक्रिया. हाँ जी, इस्तांबुल नमदचा मैसेज जी मुस्तफ़ा. ओके जी, ډیر ښه بس انجوای کړئ استنبول کې انجوای کړئ. صفدرشاه ټایګر هم ریاض کې د ټیم کې موجود دي. اوکې صحیح. نو تاسو ریاض کې چرته تللی وئ؟ کم ځای ته تللی وئ؟ چکر لتلی که نه بس ډیره کې ناست وئ؟ आओ जी बिल्कुल. खैबर चैनल बानोस हम कार को मजी सफदरशाह बिल्कुल जी. माता फैसल तासो सलाम राकड़ो जी, तासो पैगाम माता फैसल रा ले गले. सही था. थैंक यू सो मच आगे लपारा. थैंक यू. ओके और जमा पे ख्याल छी लो टाइम दे इजाजत खस्ता लो टाइम दे तलन पका दा ظاهره خبره ده. نن به یو سونګ چې دی هغه به زه اردو چې کوم زما لیست نه زیات کوی لپاره وایي. صحیح ده. لا را نا را نا राह में उनसे मुलाकात हो गई, राह में उनसे मुलाकात हो गई,
जिससे डरते थे वो ही बात हो गई। आहा हा हा हा। आहा हा हा हा। इश्क के नाम पे डर लगता था, दिल के अंजाम से डर लगता था। इश्क के नाम से डर लगता था, दिल के अंजाम से डर लगता था। दिल के अंजाम से डर लगता था। आशिकी वो ही मेरे साथ हो गई, आशिकी वो ही मेरे साथ हो गई। जिससे डरते थे वो ही बात हो गई। आहा हा हा हा। आहा हा हा हा। د ټولو ډیر زیاته مهرباني چې چا هم د اختر مبارکي لګي د روانه ده، څوک هم را لګي. د ټولو تھینک یو سو مچ جی. اور نن بس کوشش کوئ اختر انجوای کړئ. بیا به ځکه چې هر انسان خپل ژوند کې مصروف شي، کارونو کې به مصروف شي. ډیر کم خلک دي چې هغه انجوای کوي، او ډیر کم خلک دي چې هغه لایف بس صرف او صرف یو فارمالیټیز په توګه باندې اخلي او تیروي، په وخت تیریږي. کوشش کوئ اختر ورځې کم از کم انجوای کوئ او دا خپله خوندور نه خوندورې جوړې کوئ. اختر ښه تیر شو جي. د ټولو ډیر زیاته مهرباني جي. تھینک یو سو مچ. خوشحاله شوم چې تاسو ټول راغلی جي، شرکت مو وکړو. تھینک یو. انشاءالله بیا به هم ډیر زر کیږي ملاقات، زر به تاسو سره مخامخ کیږم. نو تاسو هم خپلو کارونو کې مصروف شئ، چې څوک چکر ته ځي چکر ته ووځئ، چې څوک چېرته بل ځای ته ځي بل ځای ته لاړ شئ جي، چې څوک چېرته کار ته روان دي چې هغوی د کار ته لاړ شي، چې څوک چا کره روان دي هغوی د هغوی کره لاړ شي. او زه چې یم نو زه به هم کار کې مصروفه شم، که څنګه خوښه هم ده. د ټولو یو جهان مننه. ښاد اوسئ، آباد اوسئ، خوشحاله اوسئ. یو ځل بیا د اختر ډیره ډیره مبارکي. الله دې وکړي چې داسې اختر ستاسو په ژوند کې په لکاو زرګاو په کروڑونو راشي، او داسې خوشحالیانې دې الله پاک ستاسو په ژوند کې هره ورځ راولي. آمین ثم آمین. یو جهان مننه. الله حافظ.